السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، نن به خبره کوو د موبایل د سپیکر په اړه. د ډیرې دوستانو د موبایل سپیکر هغه به ډیر کمزوری وي چې کله هم نعت یا تلاوت یا غانا هر څه شي چې لګوي نو اواز یې داسې تیز غوندې لګیږي، ډیر ښه نه لګیږي. نو دوستانو، نن به تاسو وایم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل سپیکر هغه اواز تیز کړئ او اواز یې داسې ښکلی جوړ کړئ چې تاسو ته به خوند درکړي. خو دوستانو دا داسې نه معلومیږي چې کله هم تاسو دا کوئ نو مخکې د هغې نه تاسو باید ګوشګیان یا هیډفون استعمال کړئ، بیا دغه سیټینګ تاسو ډیر خوندور کولی شئ. دوستانو، د دې لپاره پکار دی یو اپلیکیشن. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو دوستانو اپلیکیشن انسټال کړ نو اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. دلته ګورئ دا اپلیکیشن دی. چې کله هم دا اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ دوستانو، دې کې ډیر زیات ګورئ دې ځای چې کله هم تاسو هیډفون واچوئ نو تاسو دلته لاړ شئ، دلته او د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې کومه غانا هر څه چې پلی کړي هغه دې ځای نه پلی کېږي. زه نشم پلی کولی ځکه چې آډیو ریکارډینګ اوس روان دی. دا تاسو لاندې ښکته پورته یو څه ډیر زبردست ډیر خوندور ستاسو موبایل جوړیږي. اواز دلته وګورئ، دلته الریډي تیار جوړ شوي هم دلته موجود دی، بیس بوست ډیر خوندور دي. سانو ماته ډیر خوند واخیسته، اواز هم تیزیږي، اواز هم ډیر زبردست جوړیږي ستاسو د موبایل ډیر خوندور دي. سانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ، سیټینګ تاسو دلته نه هم جوړولی شئ. دوستانو، بیا هم درته وایم چې د دې دپاره تاسو هیډفون یوز کوئ او بیا یې هیډفون تاسو واچوئ، بیا یې د خوند تاسو وګورئ. دوستانو، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. هیله یم چې خوښه شوې به مو وي. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه وي حتما در سره لایک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد